أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. آیا تو سے دا گمان کوي چې جنت ته به داخل شي؟ حال دا چې په تو سے باندې لا ترویسه د هغې خلکې حالت نه دی راغلی چې د تو سے نه مخکې تېر شوي دي. هغوی ته سختي او بیماري رسېدلی وه او جړه کول شوي وي تر دې چې رسول او د هغه سره ایمان راوړونکي به ویل د الله تعالی مدد به کله وي. خبردار شئ، یقینا د الله تعالی مدد ډېر نږدې دی. يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. دوی د تو نه پوښتنه کوي چې څه شی خرج کړي. ته ورته ووایه څه چې خرج کوئ د مال نه، نو هغه د مور او پلور د پوره او د نږدې خپلوانو او مسکینانو او مسافرو د پوره دي. او تاسو چې څه نیکي هم کوئ نو یقینا الله تعالی په هغه ښه عالم دی. كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. په تو سے باندې جنګ کول فرض کړل شوی دی. حال دا چې دا د تو سے بد ایشي او کیدای شي چې تو سے به یو شی بد ګڼئ، حال دا چې هغه به تو سے د پوره ډېر غوره وي. او کیدای شي چې تو سے به یو شی خوښوئ، حال دا چې هغه به د تو سے د پوره ډېر بد وي. او الله تعالی پیږي او تو سے نه پیږي.